أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سورة بقرة پارسو کے حصولا من عدو لجبریل پورے لگی دلی واپا اثبات وحدانیت للہ تعالی. دا مشتمل واپا اربعت ابواب باندے. باب اولو تر یا ایوہ الناس عبدکم الذی خلقکم. دا باب اول اغا ذکر دا کتاب اللہ مع ثلاث صفات او اول چه مومنین دی مع خمس صفات او فریق ثانی دا کفارو مع ثلاث صفات زمیمہ سرد وعید دا عذابنا ولهم عذاب عظیم. او ذکر دا فریق ثالث چه دا منافقانو سرد 15 صفات او سرد تمثیلین للوضاحات او سرد وعیدنا چه والله محیط بالکافرین. نو دا دیزین بعد دا منافقانو حالات شروع کیگی او دا آقی پینزل صفات زمین چه نچوڑ و خلاصہ داگی عدم ایمان پایت نمبر 8 کی مخادعہ آیت نمبر 9 کی عدم شعور آیت نمبر 9 کی فی قلوبہم مرض آیت نمبر 10 کی نسبت کذب چه دروغ جن دی آیت نمبر 10 کی نسبت دا اصلاح للفساد آیت نمبر 10 کی او افساد فی العالم آیت نمبر 10 کی تصفیح دا علاء الدین آیت نمبر 10 کی او خپل صفاحت او کمقلی او عدم علم عدم فقاحت آیت نمبر 10 کی او عدم علم آیت نمبر 10 کی معیت دا شیاطینو آیت نمبر 14 کی استہزاء بالمومنین آیت نمبر 14 کی طغیان و سرکشی آیت نمبر 15 اشتراء الضلالت مقابلت الہدایت آیت نمبر 15 صفات زمیمہ للمنافقین سرد بیان دا تمثیلین للوضاحہ سرد ذکر دا وعید ندوی لرچ واللہ محکم کافرین. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. واو عاطفش من للتبعیض دی. الناس مجرور د من دی وتاویل د بعض الناس سره. من يقول آمنا بالله معروف ازین تدارازی چمن دی موصول شی. یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر جمله بو تصل شی. او یا من موصوفه دی یقول آمنا بالله. فرق د موصوله او د موصوفه په دې سره کیږي کا موصوله شي تعبیر وتی په معرف سره کیږي کا موصول شی او کا موصوف شی تعبیر بته په منکر سره کی. صاحبان مرند علم نحوی پدې ځکه ترجیح ورکي موصوف لرا په موصوله باندې او وايي چې من موصوف شی او تعبیر د فریق منکر نشي او یقول جمله صفت د فریق منکر شي. من الناس فریق یقول دخل کنا وډل دا نو دا یقول بصفت د فریق شي چې من موصوف شو.
ولی دا من موصوفه په موصوله دی مقام کې راجح وګرځیدا ځکه دغه قول د آمنا بالله وبالیوم الاخر سره د دې چې غیر مؤمنین دي دا قول د فریق معین د منافقین نه او مبهم د منافقین هر کله دا قول فریق مبهم نو من عبارت شي د فریق منکر نه د دې سره مناسب لګي نو من موصوفه یقول فاعل شد من تراجش آمنا بالله وبالیوم الاخر دا آخر صفت د یوم د مجرور د بعد دا ټول عطف دی په بالله او دی تعلق نه ولي تر آمن آمنا فعل فاعل جمله فعلیه د مقوله اولا جمله فعلیه صفت د منشو یا د منشو موصوم ما صفت یا موصول ما صله دا مبتدا مؤخر من الناس خبر مقدم او کاغه تعویل بعض الناس سره شي نو سید چا د مبتدا کل خبر شي هم بمؤمنین واو حالیش او ما نافیہ مشابه بلیسا دا هم اسم د پاره د ماشا علی مذهب اهل الحجاز او با زائد شوال تاکید نفی بمؤمنین خبر د پاره د ماش تولا جمله اسمیه شو او خبر د ما د منصوباتو نه دی نو دلته دا با زائد ظاهرا عمل کړی دی او با زائد د پاره متعلق نوی ظاهر ځن با عامل ده او محلا چوکتل شنو محل د نسب دی وجد دینه چې خبر دی د ما د پاره او دا مذهب د اهل حجاز او چې ما مشابه بلیس عامل وګرځید او په مذهب د بنو تمیم باندې مولا لراوی عمل نور کوي مولا لرا عمل نور کوي او مذهب د بنو تمیم مرجوح دی دا او مردود دی دا وجه مذهب د اهل حجاز موافق دی د نص قرآنی سره دی آیت کې چې ما هاذا بشرا الته عمل کړی دی د اهل حجاز او د بنو تمیم اختلاف په اسم کې نه ښکارا کیږي اسم د ما مرفوع دی او دا مبتدا هم د نو مرفوع ده بنو تمیم وی رفع بالابتدا شو بنو حجاز وی رفع پماش او خبر کې ښکارا کیږي نو خبر منصوباتنا عند اهل الحجاز او بنو تمیم په اصطلاح په خبر کې رفع کار ده بنا بر خبریت چې عامه کې مال را نو پما هاذا بشرا کې رد راغه بنو تمیم باندې دا جمله اسمیه شو خادعون الله والذین آمنوا کولی شي چې خادعون محل د جمله دا محل رفع وګرځي بنا پر استیناف اور ابتدا او یای محل نصب وګرځي بنا پر چې حال شي بیا چې دا حال ګرځي نو یا به حال ګرځي د ضمیر د یقولنا به ګرځي د ضمیر د یقولنا چراجه د من لرا نو اصل کې دا حال شو د دیمن په صورت د ارجاع د ضمیر د یقولو کې او دا من لفظا مفرد دی او معنن اطلاق په جمع هم کې دی همدا وجه دلتا دا اعتراض ذهن ترازی ادامن مفرد غنی او عبارت د مفرد نه غنی کده جمع که مفردی غنی ضمیر د یقول ارجاع مفرد صحیح
ما هم کې د هم ضمیر که جمع غني ارجاء د ضمیر د صحیح کل کې مفرد دی راځي شي نو جواب دا چې دا من مفرد دی لفظان او د مقام کې جمع د من نو ارجاء د ضمیر د اعتبار د معنا او شو او ارجاء د ضمیر د یقول په اعتبار نو یو خاجه به د ضمیر د یقول نه حال شي لیکن چې دای دوکي کوي د خدای مؤمنینو سره نو محل د نسب حالیت د ضمیر د یقول او یا محل د نسب د بنا پر چې حل شي د ضمیر د مؤمنین وما هم بمؤمنین حال خداعهم فحال دا دوکی کی دی مومنین ندی فحال دا دوکی مومنین ندی نور سے احتمالات ذہن ترازی خواہ صحیح ندی یو احتمال دا چې دا عرب محلی دا جرشی و صفت دا مومنین شی نو دا احتمال باطل کل معنن باطل دے ذکا بے معنی دا شوا هم بمؤمنین دی مومنان ندی مومنان یخادعون چی دوکی کئی دی دوکباز مومنان ندی دوکباز مومنان ندی دا مانا فاسد دا او دا چی دا حال شی دا ضمیر دا آمنانا لا احتمال کن نی و معنن صحیح نه ده ولی جمله دا آمنا محکیه دا پا قول کی نو بیا با یخادعونهم محکیش نو معنی بداشی چی بعض دا خلق نوائی آمنا او بعض دا خلق نوائی چی خادعنا نو دوی کلویلی چی منگا دوکی کری کدا آمنا دا ضمیر نحال شی محکیه با پا قول سر شی او د دوی دا لفظ چې خادعنا خو مقوله د دوی نه ده نو یا استیناف شو بالابتداء محل د رفع شو او یا حال شو د ضمیر د مؤمنین او یا حال شو د ضمیر د یقولنا او صفت ګرځول د مؤمنین باطل شمانن او حال ګرځول د ضمیر د آمنا هم صحیح نشو ضمیر د یخادعون فاعل الله مفعول به او خداع ان توهم غیرک خلاف ما تخفیه غیر ته په وهم کې واچ خلاف هغه چې تا پټ ساتل ده مدي ته دوکا ویلی او الله دا په حذف د مضاف سره دی یخادعون نبی الله یا یخادعون نبی الله وذکر الله تعالی للتبرک او یا پدې معنا چې مخادعه د نبی الله چې دا بعینه مخادعه مع الله دا لکه اطاعت د نبی اسلام اطاعت الله بعد نبی اسلام بعد الله نو مخادعه د نبی اسلام مخادع الله شو او الذين موصول کا منو صلہ عطب الله باندې دا هم مفعول دی یخادعون الله ويخادعون الذين آمنوا دا مؤمنان سره خداع کوي او دا چې یخادعون باب مفاعله رااله نو باب مفاعله مشارکت د جانبینو یو خاصه باندې مستعملي یو خاصه ور کې دا نو معنا دا شو چې یخادعون الله دوی خداع مع الله کوي او مؤمنینو سره او مؤمنان او خدای تعالی خداع مشارکت غواړي د جانبینو نه ضرب عمرہ معنا څه زید عمرو ولو عمر زید ولو د جانبینو نظر ثابت شو نو باب د مخادعه د مفاعله دي نو معنی ته دا فهم شو چې دای مخادعه مع الله او المؤمنین کوي او مؤمنان معهم اوس د مؤمنانو د خوانه خداع دوی سره شته کنهشتا
نو دینه جوابین مفسرین کوي. یو دا چې باب د مفاعل د مفاعلی دلتا فخاصه د مشارکت سره مستعمل او بلکې په خاصه د ابتدا سره د یخدعون په معنی واخلا. نو خداع صرف دوی کړی دا، د دویم جانب نه خداع نشته. لکه استو ما یفعلون کې غیرت معروف راغې باب د مفاعل باندې. او د جواب دا فعل واخستلې شي د جانبینو نه مشارکت په باندې. انو بیا به جواب داوی چې نسبت د خداع مؤمنانو خدای تعالی ته د دوی سره دا د وجه د مشاکلت نه، د وجه د مشاکلت نه. لکه جزاء سیئه سیئه مثلها، جزاء د سیئه سیئه د په مثل داغي. نو چې تا ما سره ظلم وکړو تا خو سیئه او کړه ظلم نه کړي، زه چې داغي قصاص خل منو خو سیئه نه ده، ولی ته سیئه ویل شو مشاکله د سیئه ولی سره ده. مشاکلت سوری د وجه نه دوی می ته سیئه ویل شو. نو چې دوی دوکه کوي مؤمنان داغي جزاء ور کوي، دوی کوي باری تعالی داغي جزاء ور کوي. د باری تعالی جزاء اخو دوکه نه وا، خو صورت د دوکه او مشاکلت هغه ته اطلاق د دوکه په وشه باب د مفاعله د جانبین صحیح. وما يخدعون ضمير فاعل مستثنى منه مقدر دا، ما يخدعون احدا الا انفسهم، احدا الا انفسهم. نوار کله چې مستثنى منه مقدر شونو الا د ذات حسن انفسوس دلته مفعول د يخدعون شو. وما يشعرون جمله فعلیه دا او دا حال دی. پس ما يشعرون دی، ما يشعرون يشعرون بانه خداع مع انفسهم، پدینه چې دا موږ صدوک کوو. او ما يشعرون انه يظهر الى وسلم، پدې شعور نه لري چې زمونږ دا راز خفي چې دی نبی علیہ السلام ته اظهار کی، پدې شعور نه لري. فی قلوبهم مرضنا، مرض مبتدا شوا، فی قلوبهم خبر مقدم. ما دا دلائل دی په ما يشعرون دعوه باندې. شعور نه لري ولی اس فی قلوبهم زړه کې مرض دی. ابن عباس رضی الله فرمای مراد د مرض نه مرض الشک کې زب د دروغ او د شک مرض، او مرض ما يعرض البدن من الاعتدال، يعرض البدن چې بدن د اعتدال نه غیر اعتدال ته بوزي. فزادهم الله مرضا فاعتف تفریعهم سیکی. زادهم الله مرضا، او دا زادا دا عجیب الفاظونه چې لازمین مستعملیږي، متعدی لا مفعول واحد مستعملیږي، متعدی لا مفعولین مستعملی. دا چې متعدی دو مفعول توي دا غي مثال لک زدته درهم، زدته درهم، نو دا هو مفعول اول شو، درهمان مفعول ثانی. او دا چې لازمی مستعمل مثال لک زاد الماء مبزیات شو، دلته دا زاد لازم دی واضح په فاعل اکتفا. او دا چې مفعول واحد ته متعدی وینو دای مثال فضله الله، الله فاعل شه مفعول مقدم شه. مرضوا چې منصوب دی نو قول اکثرین دار چې دا بنا بر تمیز. فضلهم الله مرضوا د جهات د مرض نه به او دا جمله اخبار دی. عد الى ممکن ده چې دا شرط دی، جمله دعائیه دي شي د شرط. فزادهم الله مرضا، خدای تعالی دې مرضونه نورم سیوا کی خیره وته شوی دا، دې مرض نورم سیوا کی. ولهم عذاب علیم،
علیم صفت دا عذاب نکره بعد النکره صفت شو او لهم ورته خبر مقدم عذاب علیم ثابت دے دوی لرا بما کانوا یکذبون داما مصدریه دی کافر کی زمین سم یکذبون جمله خبر دی دا ټوله جمله تعویل د مصدر سره مجرور دبا او جار مع المجرور تعلق ورک ترکائنا نو دا بصفت شد علیم د پاره او یا تعلق ورک تر متعلق د لهما تر متعلق د لهم عذاب علیم ثابت لهم دا ثبوت دا عذاب علیم دوی تولده بسبب کذبهما په سبب د کذب د دوی باندې یا دوی ته عذاب علیم دے اس عذاب علیم چې کائن دے دیتا بسبب کذبهم نو صفت د پاره دا علیم وګرځي یا د عذاب وګرځي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بعض طالبانو خواہشو کوئی ترکیب کوو بیا ترجمه کو مزه بیا را معادی کم په ترجمه دا طرز د طالبانو داسې نه دی پکاره سړی امیانو ته بیا را یاد کوي او بیا چا به شوقي طالبان وی چې دا ترجمه یو ترتیب باندې څنګه ذهن کې راشي خو سوچ دی خو چې سبق ډیر شي بیا سړی ورته نه رسي چې یو پاو سړی یو ځل ترکیب کوي او بیا یو پاو ترجمه کوي بیا به وخت نه وي وَقِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ دا اذا ظرفی متضمن لمعنى الشرط شا قیل مجهول صيغه ده لهم ظرف لا ودا قیلش او لا تفسدوا جمله کو مقدر د پارا خبر کا او دا ټوله جمله بیا صفت د موصوف مقدر کا چې قولو د غنه به فاعل لقب اذا قيل لهم قول کله چې اوشي دوی لره یو قول کم قول لا تفسدوا چې هغه لا تفسدوا فی الارض نو دا هو لا تفسدوا فی الارض دا جمله لا تفسدوا فی الارض بده هو خبر شي جمله بټولا دا خبر هو شي اب صفت د قول شي اصل قول هو لا تفسدوا فی الارض دا بنائے به فاعل د فعل پارش جمله فعلیه فعل شرط شو قالوا به او اذا په تعویل د وقت سره عامل و پدې کې قالو ګرځيږي نقیلا ځکه قیل مضافله د اذا د پارا او مضافله په مضاف کې عامل نشي جوړي قالو کې ضمیر فاعل قول مقول غواړي انما كما كافا من العمل نحن مبتدا مصلحون خبر جمله اسمیه مقوله دا قول شو دا ټوله جزاء د اذاقیل شو على حرف تنبيه انهم كداهم اسم دا ان هم المفسدون هم ضمیر فصل المفسدون خبر دین جمله اسمیه شو واو پہ عاطف لكن لا يشعرون لكن للاستدراك ش محمل لا يشعرون جملہ فعلیہ شوا منفی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُونَ نما سبق پشان اذا ظرفی شو قیل مجهول صیغه ده لهم ظرف لا آمنو دا صیغه ده امر ده او دلته مراد ده آمنو لفظ آمنو ده لفظ آمنو ذکا
دا نائب فاعل د پاره د قیل واقع شوی دی. یا مخکنه تعویل کو اذا قیل لهم قول هو امینو، کله چې دی قول شي چې امینو دی، یا اذا قیل لهم لفظ امینو، التم دا تعویل صحیح دی. دا لفظ دا امینو قول دوی توش، نو دا اعتراض مکو چې فاعل خو مفرد وی او دلته امینو جمله دا څنګه نائب فاعل واقع. نو جواب بدای چې نائب فاعل یا قولون دی چې موصوف د پاره د او یا لفظ امینو دی. اذا قلتم آمینو کما دا صفت دا مفعول مطلق مقدره دی. آمینو ایمانا او کف مثلی دی اسمی او ما مصدریا آمنا نسو الناس دا جملہ پتا مصدر سرا ایمان الناس تواڑا. آمینو ایمانا مثل ایمان الناس دا فعل سر فاعل او سر دا مفعول مطلقا جملہ فعلیہ خبر دا ہوا کا جملہ ټول صفت دا موصوف مقدر کا چه قولون دی او نائب فاعل شد پارا دا قیل جملہ فعل شرط قالو جزا او عرب پدی ازا کی دغا قالو شی قالو کی ضمیر فاعل دا قول مقولہ غور منوی مقولہ شو حمزہ الاستفهام شو نو منو کی ضمیر فاعل شو کما بیا مفلق رو با صدا اور تصفت کا انو منو ایمانا کا ایمان صفحہ وما مصدریت آمن صفحہ کے صفحہ فاعل دا منش جملہ فعلیہ تاویل دا مصدر سرا دا مضاف الیہ پار دا مثلو شو چی فهم شد کافی مثل او آغا صفت دا مفعول مطلق مقدر دا طول جملہ فعلیہ مقولہ قالو دا طول جزال الشرط جملہ فعلیہ جوڑا شو علا حرف تنبه انہم کیوں میں سمدہ انہا او دهم ضمیر فصل الصفا خبر دا انہا ولكن لا يعلمون پشاند ولكن لا يشعرون جملہ منفی شوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَفِعَتْ اذا ظرف متضمن لمعنى شرط لقو کی ضمیر راجی دے منافقین تفاعل الذین موصول آمنو جملہ صلہ موصول مع صلہ مفعول به دا لقو دا فعل شرط قالوا جزاء نقالو فعل ضمیر فاعل دا قول مقولہ غاڑی آمنا فعل فاعل مقولہ دا قول دا جملہ فعلیہ جزاء دا شرط شر سر جزانا جملہ فعلیہ وَإِذَا خَلَوْا اذا جاء فی متضمن لمعنى الشرط خلو ضمیر راجی منافق تفاعل شیاطین مضاف ضمیر لرا دا مجرور دا الى ظرف لغو دا خلو شو خلو الى شرینهم جملہ فعلیہ فعل شرط قالوی جزا شو ضمیر پا قالو کی فاعل قول مقولہ غاڑی اننا معکم مقولہ شو اننا اغنا قانون کے مضم شوی دی اغنا اسم دا اننا او معکم پتاویل دا مصاحبوکم سرا خبر شو مصاحبوکم من مصاحبین ستاسیو او یا عام اہل دے عراب ماہرین دا دی بس دیتا ظرف ہوئی پا اعتبار دا متعلق سر خبر واقعی کئی نو کائنون معکم دا جملہ ٹول مقولہ قالوش او دا انما نحن مستهزئون دا جملہ بدل دا انما معکم نکیگی دا ہم مقولہ انما کما کافا نحن مبتدا مستهزئون خبر جملہ اسمیہ عاطف شو پا انا معکم سرا مقولہ دا قالو شوا جزا دا درتم اللہ یستهزئ بهم ویمدهم
अल्लाह मुब्तदा यस्ताज़िउ के ज़मीर फ़ाइल बेहन ज़र्फ़ लग़वा जुमला फ़िअलिया खबर द मुब्तदा जुमला इस्मिया शो व प्या तफ़क़या मुद्दो के ज़मीर बारी ताला तराजी फ़ाइल हम मफ़ऊल बिही फ़ी तुग़यानिहिम ए मुस्तग़रक़ीन फ़ी तुग़यानिहिम दा पे एतबार द मुतालक सर हाल शुद ज़मीर द होना और जायज़ दे च ज़र्फ़ लग़व द यमुद्दो दिश बारी ताला प्रेक दी दुई लरा फ़ी तुग़यानिहिम और या पहाल कौन द दे कि च मुस्तग़रक़ीन बवी फ़ी तुग़यानिहिम न पे एतबार द मुतालक मुस्तग़रक़ीन सरा दा हाल शद ज़मीर दा हमना च मफ़ऊल बिही वा और जामा हुन तना हालिसानिश ए यतरद्ददूना मा कसरत दलाइल हालिसानिश जुमला टोल उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ अद-दलालता बिल-हुदा दा उलाइका मुब्तदा अल्लज़ीना मा सिला चरावाख मारिफता उस दल ते इम्कान द सिफतियत दे खुद सिफतियत सूरत की मुरकब गैर मुफीद जुड़ेगी और दल तफहम द माना मुरकब मुफीद दे नदल तब ज़मीर फसल मुक़द्दर की उलाइका हुमुल लज़ीना इश्तरौ अद-दलाला दा मुब्तदा शो अल्लज़ीना मौसूल इश्तरौ की ज़मीर फ़ाइल अद-दलाला मफ़ऊल बिही बिल हुदा ज़र्फ़ लग़वा दा टोला जुमला फ़िअलिया सिला मौसूल मा सिला खबर द मुब्तदा मुक़द्दरिन हम दे मुब्तदा से खबर जुमला इस्मिया खबर द उलाइका फमा रबिहत तिजारतुहुम फ़ातिफ़ा तफसीलियम से की माना फ़िया रबिहत फ़िअल मुअन्नस सिग़र मुज़ाफ़ इलैहि फ़ाइल द रबिहत जुमला फ़िअलिया वमा कानो मुहतदीन कानो के ज़मीर से मुहतदीन खबर दा जुमला फ़िअलिया शवा मतलुहुम कमतलिल क़द नारन मुज़ाफ़ इलैहि मुब्तदा कमसलिल लज़ी का हरफिश मुतालक बरौबासी और का इसमी शिनो मिस्लो मसली दा मसले मुज़ाफ़ इलैहि दा मिस्लो शो च फ़हम शद माना द काफ और अल्लज़ी मौसूल और इस्तौक़दा पमाना द औक़द सर ज़मीर फ़ाइल नारन मफ़ऊल बिही जुमला फ़िअलिया सिलद अल्लज़ी मौसूल मुज़ाफ़ इलैहि द मसल मुज़ाफ़ इलैहि दा मुज़ाफ़ इलैहि द मसल मुक़द्दर द मिस्ल मुक़द्दर मिस्ल मसल मुज़ाफ़ इलैहि खबर द पार द मसलुहुम मिस्ल मसलिल लज़ी फलम्मा अद्वात लाज़िमी हूँ मुस्तामल दे मुतादी हूँ का मुतादी शिनु ज़मीर द अद्वात बनार तराजी के और मा बया मौसूला किया मौसूफा इबारत बे किरा मकानन न का मौसूफश और हौला बबिया सिफत शी दार पे एतबार द मुतालक सरा दमा द पार कसिलशी पे एतबार द मुतालक बसिलशी बिया कमा मौसूलशी और तमा ज़ायदा खस्ते दे फलम्मा अद्वाअत अन्नार मा हौलहु अद्वाअत अन्नार मा हौलहु अल्लज़ी हौलहु और या अद्वाअत अन्नार मकान हौलहु सिफत शुद पार द मकान जमा मंग इबारत द शे मुनक्कर न कन मौसूफम का औला एतबार द मुतालक व सिफत वापेश और लम्मा दे मकाम
معنا د شرط ورکیدا نو ذهب بجزاش او عامل په لوما کې دا ذهب شي ذهب نورهم وقت اضاءه النار حوله الله فاعل ذهب بنورهم مضاف الیه دا مجرور دبا ذهب وتركهم في ظلمات لا يبصرون ترک دلته په معنا د ضرورت سره ده ترکهم معنا سوی نو ترک په معنا سویر سره شه متعدی مفعولین نو ضمیر فاعل شوهم مفعول به فی ظلمات په اعتبار د متعلق سره مفعول ثانی نه ترکش او لا یبصرون دا بدل شد مفعول ثانی سیرهم وترکهم وسیرهم او ورزی باری تعالی دوی لرا مستغرقین په ظلماتو او ورزی باری تعالی دوی لا یبصرون ندا مفعول ثانی شو بدل شداغین او یا لا یبصرون مفعول کا فی ظلمات په اعتبار د متعلق سره تنا حال وسویرهم لا یبصرون حال فی الظلمات کونهم فی الظلمات یاد رحم تعویلو کا لا یبصرون مفعول ثانی ترکا او ظلمات ظرف لغو لا یبصرون يبصرون في الظلمات في ظلماتنا يبصرون في ظلماتنا في ظلمات لغو يبصرون صم بكم عمي خبرون دما مبتدا مقدر د پارا هم صمنا هم بكمنا هم عمي تفریق بھی کئی فهم لا يرجعون خبر دو جملہ اسمیہ او كصيب من السماء او للشغل یا للتخير یا للابهام کل شک واخل په اعتبار د ناظر الى حال المنافق لرا ناظر سوچ چې د په حال کې سوچ کوي نو هغه په شک کې دی چې زه حیرانم اوس د تشبیه چا سره ورکما تشبیه دی ورکم د اصحاب سیب سره او که تشبیه دی ورکما د مستوقد النار سره نو دا شک په اعتبار د ناظر الى حال المنافق سره کم سره مشابه کم یا اول التخیر ده تخیر چای پوری تشبیه ورکه کدی پوری ورکه او یا اول الابهام ده د بعض ترغوی ده او د بعض تردید او کسویب من السماء دی زبانی بس کی دا تمثیلم گران ده و ترکیبم گران ده و دی تبراو رسو یا براو نرسو وقتم دا ترکیبو چرتا ابتدا تبرت ذہن بوزئی ومن الناس من یقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين شروش و پحال د منافقینوں کی بعض دخل گنا غدی یقولو چوائی آمنا بالله وباليوم الآخر پر درستو نہیں باندی ممکن دا چې دا د فاتحه کې د فریق ثالث بیان شروع شي وهم الضالون چدوالون ذکر دوی بارک رستو راضی چین وای کذی نشتروا الضلاله بالهدى ضلالت نسبت دوی تشوی دی منافقین ته او التاغه حدیث مرفوع واخستل شي مراد د دوالین نه
نبی عرض پاغی بانی پین الذین کفروا کی اغا جامع دے او قول دا مننا باللہ بالیوم الاخرہ پدی کی تصدیق قلبی دوی سر نشتا فقط لحفظ دمائهم و اموالهم وینا بچ گئی و مال بچ گئی زکتا قول کری حال دا دے دوی چی دی ما هم بمؤمنین وما هم بمؤمنین عطف ہم صحیح کی گی حالیت ہم صحیح کی ندی دی بمؤمنین مؤمنین یخادعون اللہ ندی دی مؤمنین پا حال دا خدا کی دا حال شد مؤمنین دا ضمیر بعضی دخل کنا غدی چوائی پا حال دی کی چی دوکا کئی پدی قول دا حال دا یقول اغا دو نور تبلیغاتل شو چی صفت دا مؤمنین شی او یا دا آمنا دا ضمیرنا حال شی بیا با جمله محکیه شی بیا دا شی یقول آمنا و یقول خادعن او خادعن دوی وی یخادعون اللہ یا نبی اللہ او مخادعت الذین آمنوا دا مؤمنین سرام ربک وذکر اللہ تعالی للتبرک مثال دا آغا چی الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ او حدیث کے راضی چی کلا یو بندہ بی خدای تعالی بی روغ وانی اذا مرضت ولم تعیدنی زا مارشی و متا زما بیمار کرسی والی نوا کری او زو گیشوی و متا روٹی والی نوا را کری زت گیشوی متا رو والی نوی را کری زما جامعی کمزوری والی جامعی نوی را کری دا بندہ بورتوی تخ رب العالمین تپ جامو سکے تپ عبو سکے تپ خوراک سکے تنہ بیماری گی نخد تعالی بدغی بندہ تا فرمائی چے زما یو بدا شاید دا ولی بوی دوست بوی آغا مریض شوی ہوتا ہے بیمار پرسی نہ دا کڑی نو دا آغا بیمار پرسی چی دیونا کرنو دا تخمانو گوئے کہ زا بیمارم زما دن آغا ہو گئے شوی ہوتا نو خدای تعالی دا خپل خاص و معاملہ خپل زان تا منصوبی وما یخدعون او دې دوکن کوي حدن د یو کسر الله فسو مگر د ځانو سره دا خدای انصر بعض قراتونو کې دلتم راغلي ما یخادعون نو د جانبانو نه ده دې د نفس سره دوکه کوي نفس د دوی سره او نفس کو ټټو د شیطان دی نو هغه دې سره دوکه کوي وما يشعرون بانه خداعنا مع انفسهم یا وما يشعرون انه يظهر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم چدا خبرہ نبی اسلام تخکار کیگی نفی دا شعور پا مانا دا نفی دا علم سر دا چی وما يشعرون پوئیگی ولینا دلیل پی سرسو لیل پی وائی یو دلیل اس پی قلوب مرض چاہتا دا شک کنجیو لگی دا داغی ولین سمر بعدم شعوروی اخکار مسئلہ بم بین پوئیگی یو عدم شعور دا فعلت مرض پی مرض نہ شک چاہتا چی شک پیدا شو کدا بحقی ددن خدا تعالی علم سلب کی دے بے نکر سے دے حال دلیل داد قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون فساد تا اصلاحوی فساد تا اصلاحوی نکبا علم سنگ راشی دریم دلیل داد چی دی الدین کئی
د دین او قلو تقلو ایوی نه پویدل مشران نه پویدل تسبیح د عقلاء الدین چې سو کوي داغي بخامه خپ ما شعورن کی راضی یغین با علم و فقه سلبیږي پویږي او سلورم دلیل دار اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا دوکا کوي دروغجن دی او دروغجن سره علم نه پاتې کی قلوب مرضنا اے مرض الشک فزادهم الله فزبك دوی لره تعالی مرضن د جهات د مرضنا ابن عباس سے فرمائے نفاق بے زیاد شی اکرم رحمہ اللہ مراد د مرض نه د مقام کی ریاضہ ریاض اور ابن عباس سے شک مراد فقول راجح رجل اخبار دا پس زید بکی باری تعالی دوی لرا مرض په شکل د وعید رااله امکان پکې د انشاشتا جمله دعائیه دي شي فزادهم الله مرضا پس تعالی دې د جهات د مرض نه نورم سیوا کی جمله دعائیه د شرع دوی د پر عذاب علیم یعنی مؤلم موجع ولیابیالین دا عذاب علیم ولی ثابت لرام بسبب کذبهما جمله تک مصدر تواړه یا په اعتبار د متعلق سره صفت د عذاب کله چې ویلې شي دوی لرا یو قول هغه قول دا چې لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا خبردار دا مقوله د باری تعالی انهم هم المفسدون لكن لا يشعرون لیکن پویگینا لوجه مرض قلوبهم د زړونو د مرض د وجنه پویگینا مفسدین هم دوی دي نو لا يشعرون بكونهم مفسدين پدې نه پويږي چې موږ فساد ولایو د جوړ په نومي څومره ټول راوست وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّ چِ اویل شي دوی له آمنو لفظ د امنو ایمان وروړی دا سی ایمان کما من الناس مثل ایمان الناس پشان د ایمان د خلقو د کاملو صحابه پشان ایمان وروړی اسلاف پشان ایمان وروړی قالو نو دوی وای کم زه تاسو کوي فيما بينهم ځان سره خپل منځ کې خبره کوي یا قالو دوی وای لضعفائنا مومنانو کی کمزور خلقو تا دا خبره کوي یا قول کې فی انفسهم خپل ځان سره سوچ کوي انو من وایم ایمان وروړو ایمانن مثل ایمان الصفها هغه قمقو کو نه کوي مونږ دا غي په شان ایمان وروړو دا تسبیح د عقلاء الدین او لعنت پاسلافو دا صفت عملی د منافقینو ده دا چې کوم جماعاتو کې دوی کې راغلي د نفاق او صفات پکې راغلي علامات المنافق اساس کې چې راضی ذا وعد اخلف اذا حدث كذب اذا تمن خان اذا خاصم فجر ندلت علماء عملی و عقیدوی نفاق به سر الجماعت سنت مؤکده لا يتركها منافق نو دا علامی دا هغه خلق او بیا در خراب عمل چې دا علامی د منافقینو دی مفزی ګرځيږي نفاق عقیدوی لرا منافق منافق عقیدوی جوړ نو چې دا څومره جماعات دي دوی کوم دا منافقین دا عملی نفاق را دویم تسبیح عقلاء الدین کوي
اسلاف غو عقیده جوړه کوي کړه ایمان عقیده ته ویلي اخو نه پوي څنګه هغه په سلار دا نه پوي دا دعوی یوازې ایمو پورې منحصر نه کړه تاکي صحابه ته مرسوله او دا موقوف دی او موقوف کې مونږ ته دلیل نه وی او مونږ با حدیثونو استدلال کوو نو د صحابه او فتوی هم دوی ته اعتبار نه لري الا انهم هم السفهاء اصل قم قلم دوی ولكن لا يعلمون بصفاحته فخبر قمقلیم نه پويږي فقه نشته سره واذا لقوا الذين امنوا كلملاق شديد المؤمنين سلام توایچ آمنا مونږ ایمان راوړې مثل ایمانکم واذا خلو کله چې ځان ته شیلا شیاطین مراسو خطا مراد د شیاطین نلته شیاطین د انسانانو دي من الجنه والناس کی بیان راغلی دی كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والانس نمراد د شیاطین رؤسا دي او هغه زمانه سره داسې لګي چې عبد الله بن عباس سے فرمایي دا 15 نفرو چې منافق هغه سره خفیه مجالس کول کعب بن اشرف په مدینه منوره کې ابو برده په بنی اسلم قبیله کې او عبد الدار په جوهینه کې او عوف ابن عامر په بنو اسد کې عبد الله بن سودا په شام کې دوی بدی سره مجالس کړ اذا خلو کله چې ځان د شیاطین مراسو خپلوتان دا قول معروف شو چې مراد شیاطین رؤسا دي او بعض علما کاهنان اخلي ځکه حدیث کې چې د هر کاهن سره شیطان وي اذا خلو چې کله انت شي کاهنان او تنو دا خبره قالوا نو من مصاحبين استاسيو انما نحن مستهزئون یقینا موږ چې استهزاء کوونکو په مؤمنینو پورې دا چې هغه ته موږ د مایت سے اعلان وکړه استهزاء وا باری تعالی فرمایي الله یستهزئ بهم باری تعالی جزاء د استهزاء ورکړي دوی لرم نسبت د استهزاء باری تعالی ته مناسب نو اللہ تعالی بدوی پر استهزاء کوي نو دا آیت یاد دی موافق چنو آیتون دی لکنن سورۃ انفال کې را روان دی ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین يخادعون الله وهو خادعهم فيقولون منهم سخر الله منهم انهم يكيدون كيدا اكيد كيدا نسبت د فریب نسبت د سرو نسبت د خداع نسبت د مکر چې باری تعالی ته شوی دی نو مراد تینا بدل کول دي د استهزاءات او د مکرونو د نو ځکه مفسرین چې ترجمه دا کوي الله یستهزئ اے ينتقم منهم انتقام به اخلي یا الله یستهزئ الله يعاقبهم اور کوي یعنی یجازیهم علی استهزائهم او دا چې باری تعالی دیت دا استهزاء جزاء کوي او هغه ته استهزاء ویل شو نو مخکې ما اشاره وکړه چې مشاکلتنا دای چې کمکار کړي داغي بدل چور کړي چې هغه د دې استهزاء سره همشي کوي تفصیل داغي عبد الله بن عباس سے کړي دي چې د قیامت پر ورځ به د جنت دروازې منافقینو ته کوشي فاذا انتهوا الیه صد عنهم چې کله دې جنت دروازې ترامن کې دروازې به بند شي خړ به پاتې شي نو دا دوی په استهزاء دا وردوا الى النار او دارنګ مؤمنانو تبرانا ورکوي شي باندې کې انظرونا نقتبس من نورکم
قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب. نو اغل تم دی بانی و استهزاء بکیگی. نو اطلاق د استهزاء پر جزا د باری تعالی بانی د وجه مشکلتنا چې هم صورت وا د استهزاء د دوی سره. نو الله یجازیهم علی استهزائهم ويمدهم او باری تعالی یمدهم ٹیم ورکی لرا. یمدهم مانا یترکهم ویمهلهم پریک دی با دوی لرا و محلت بورکین پاہلکون دا دوی کی چیبا مستغرقین فی تغیانیم پسر کا شیخ پلکیم پدا سے حال کی وطا محلت ورکی چی مستغرق وی پا تغیان کی او پریک دی دوی لرا پاہلکون دا دوی کی یعمہون آیت یترددون و یتحیرون حیران وی حیران. مد یمد او امد لغوی معنی د یمد دا چې یطویل لهم المدہ یطویل لهم المدہ دوی ته موده وګدی. نو دا څه معنی شو؟ یترکهم پریک دی یمهلهم مهلت ورکی. لکایت کی راضی انما نملی لهم لیزدادوا اسما دا مهلت زکه ورکو چې ګناه زیاتش. دا مد دا امد دا منز کی علماء دا لغتو سفرقون وائی. یونس ابن حبیب رحمہ اللہ فرق دا کئی چی قرآن کریم کے اصطلاح پا دے جاری دا چی کمزے کی مد در آغلے دے یا مد دو نو استعمال پا شر کے شوے دے او چی کمزے مد در آغلے دے استعمال پا خیر کے شوے دے. دا اصطلاح قرآنی دا لکا گورا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ أَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ یا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. یمدد نو دا یمدد دا امد نه نو دا یونس ابن حبیب پر آیا بانی مد یمد دا شر کی استعمالی گی. امد بابی فعلتا چلال شدا پا خیر کے مستعمل دے اصطلاح قرآن پر دے بانی. لکا امددناہم بفاکحت ولحم مما اشتہن. اخفش ہوئی چے مد دا پمانا دا ترک سر دے او امد دا پمانا دا اعطا سر دا. مددت له اے ترکته وامددت له مانا اعطیته. او رائے دا فراد دا چه فرق پمین مد و دا امد دا کی دا دے چه مد دا استعمالی گی اگا وقت کی چی زیادت ورطا من جنسی ہیوی او امد دا استعمالی گی اگا وقت کی چی زیادت من غیری ہیوی. اگا مثال دا پیش کی چی والبحر یمده بعده 7 ابحر. نو یمده نو دغه 7 ابحر با دا جنس دا دغه بحر نوی او هر چی امد دے استعمال پا زیادت من غیر جنس کی کیگی. نو داغی مثال دا ورکی لکا ویمددکم ربکم ب5,000 من الملائکہ غبیل نوع دا امداد. یعمہونا یتحیرونا فی الکفرین عامی پا عین کم رازی پا قلب کم رازی. دلتا مراد دا عامینا عامی قلبی دا عامی قلبی دا چی حیرت ترسیگی. اولئک الذین اشتروا الضلالہ موصوفین دا دغا صفات دا 15 صفات بیان شو. موصوفین دغا صفات و اشارہ دغا موصوفین بهذه صفات تشو. هم الذین امغا کسان اشتروا خست دلالت لرا بالہدا پا مقابلہ دا ہدایت کے
د شراب په سله کې چې کله بارش هدایت تاسو ویلې دا په سمنو داخليږي هو بکذا دبانا ما بعد دراهم ذکر کیږي نو نچوړي دا چې مشتریان منافقین شو او مبيعي دلالت شو او سمند مبيعي ورتا هدایت هدایت ورکو دلالت واخست او چا د اشتراو معنا په اختار د دوسره کړی دا اختار الدلالت الهدى واستبدل الدلالت بالهدى مراد د دلالتنا نفاق شم او مراد د هدایت نه ایمانی کامل فمر بیعت تجارت او تجارت د دی ګټو نکړه بیګټی تجارت یو ک وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وسي حال بیانای حال او صفت دوی عجیبا مثل مثل الذي پشند مثال دا غچا دیم استوقد نارا چې بلکی اور لرام دا استیقاظ باب استفعال دی او خاصه داغه معروفه د طلب ده خودلتا طلب د وقت نه دی مراد بلکې په خاصه د ابتدا سره دا استوقد چې کوم نه په معنا د اوقات کا استقر په معنا د طلب د قرار سره نه دی استقر په معنا د قرر سره مثال پشان د مثال او قدا چبل کی نارن اور لرام پدشتو بیابان کی فلما ضاعت ما حوله هر کله چې روخانه کې دا اورم مکان هغه حوله چې غیر چا پیر د مستوقد دی ضمیر د حوله راځي مستوقد ما حول المستوقد ما سدش حول په اعتبار دا متعلق شو یا ما موصوف شم حول په اعتبار دا متعلق صفت نو ما بعد د مکان کرنش یا ما زائدش کله چې روخانه کې دا اور ما حوله غیر چا مستوقد پس بوتلو کې خدای تعالی بنور هم پاغ نور دیسا او پریک دی دوی لرا فی ظلمات ترکا په معنا رسویرا سره شو او دوی لرا فی ظلمات مستغرقین پتیرو کې فهالکون د دې کې لا یبصرون یا اوګر زیدی لرا لبصرون فهالکون د دې کې چې مستغرقین وی فی الظلمات یا اوګر زیدی لرا لا یبصرون فی الظلمات چې نه ګوري سپتیرو کې نو دا مثال د منافقینو شو د مستوقد د نار سره دیتا تمثیل او تشبیه مرکب ویلیش دا ورستو مثال دواړه بعض علماء خو مثال اول لا تمثيل کفار دے خو اکثر مفسرین دا دواړه مثالین لتوضیح المنافقین وي نه د دوی هغه لسانی ایمان او کلمه داغه تشبیه ورکړه د نصر او قائلین چې منافقان د دغه لسانی کلمې دي داغه تشبیه ورکړه د مستوقد د نار سره او دغه او رڼا بلکی دا نجات د دماغ او د اموالو د دوی چې فائدہ داګری دا تشبیه ورکړه د اضاعت د ماحول سره
نبی چې پډاک کې کې او توفان پراشي او رڼا تی یوسی او پریک دی پیرو کې لا یبصرون چې سګورینا نو دا څومره د افغان او د هیبت او د خوف مقام وي هغه شانتا د عدل نظام یوم القیامت چې په دوی باندې تاریشي نو بیا به د دوی هغه لسانی رڼا د کلمې څخه فایده ورنکي او پری بغیر کې هیڅ فایده ورته ونشي. نو یو دشت کې چې چاو کو ماحول رڼا کو یو دم بر تعالی دا رڼا تی بوزي دی پتیرو کې پریګ دی سګوري نا دا څومره خوف او د خطر مقام. نو دغه حال به د منافق وي چې دی دنیا کې لسانی کلمې باندې یو رڼا جوړ کړه ځان په محفوظ کړه خو بیا هغه دنیا کې دا رڼا د دوی ختم کړه بیا بڑاندوی یس بم نه ګوري او بل د هغه په بدل کې دی دنیا کې د لسانی رڼا خدای تعالی ختمه کړی دا فزیحاب د نور قبیسرا او دوی پریخي دی پتیرو د کفر کې یبصرون الهدایت و طریق النجات والحق چې د حق لري نه ګوري د زړسترګي او تړندې کړی دي. نو هغه دی دنیا کې چې کم دی هغه رڼا لسانی چې سدوی فیدیو چته ولې ورته ختمه کړی دي. صمون صمونا بکمن هم بکمنا عمیون هم عمیونا دی کان دی دی گنگیان دی لاند دی دایان مراد کان دی دوری دو دا حقنا گنگیان دی دنو تقبل حقنا لاند دی دلی دو دا حقنا دا دو شواهد ظاهرا نګوري چې صحیح ایمان راوړي نو په دې دنیا امتناع نور او بصارت ختم کړي پس دوی لا يرجعون یعنی اسلام عبد الله بن مسعود سے وی لا يرجعون الى الاسلام اسلام یقینی حقیقی لرا یا لا يرجعون من النفاق الى الهدى معنا یا وهم مترددون فلا يدرون كيف يرجعون متردد دي حیران دي چې څنګه رجوع د رجوع لارا او چل نه ورزي بس دی بس په دې ځای